صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. دا پوها غواړي کوشش بدا کوي چې کله علما مشایخ راغواړي نو د وړو په مینس کې مکه نه وي، تاسو مشران ته نه کې چا پیرا کې نه. محترم المقام، قابل صد قدر احترام، عزت مآب علی جناب شیخ القرآن والحدیث علامہ محمد فہیم صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم، برادر محترم و مکرم محترم المقام قابل صد قدر احترام علامہ محمد انعام صاحب، محترم المقام قابل صد جناب قاری محمد اسحاق صاحب، نور درنو علماء کرامو مشایخ عظام، خفرانا نشي نمونه منرازی زدک سرانو ولی او زمونگا درانه ملمان جناب محمد اویس قادری صاحب، جناب احمد علی قادری صاحب او ددی بابا جی کلی ددی چاپیرچل اسیدن کو پختنو ننگیالو مشرانو کشرانو، رب کریم سرزما دوار جہانا خیستا کا. د ټولو ناول خو زه د دغې بچو والدینو ته مبارکبادي پیش کوم او بیا د استادانو ته او بیا د هغې خلکو چې کومو خلکو په دې کې مرسته اخیستې ده، مرسته پکې کړې ده او په دې محفل کې دا وخت یې کم دی، دې وخت را بخلی دی. الله جل جلاله دې ستاسو د ټولو دا ناسته سره زمونږه په خپل ارباب دربار ربوبیت کې قبول او منظور وګرځي. عرض دی چې د دې محفل دوه رخه دي، قرآن صاحب قرآن، قرآن صاحب قرآن. د الله نعمتونه ډیر دي، بشمار دي، خو چې ټول نعمتونه را جمع کړي او یو نعمت ته جوړ کړي نو یو ذات د سرور کونین ته نه جوړیږي. کمالات ډیر دي، اوصاف ډیر دي، حسن ډیر دی، انعامات ډیر دي، کرم نوازی ډیری دي د انسان په شکل او صورت کې، په صورت او په سیرت کې، خو چې ټول راجمع کې نه یو د سرور کونین ذات ته نه جوړیږي. زما په خبر خو به پوهېږئ چې دومره خوږې خبرې کې او ته ما ته نیغ نیغ ګورې خو ستا خولې له سبحان الله لفظ نه راځي نو زه خو به خفه کېږم که نه. چې څومره د محبوب اوصاف بیانېږي نو تا له پکار چې ته وایې سبحان الله. بیا الله په مونږ دغه پردونه کړې، دغه محبوب یې مونږ له را کړی دی. دا احسان به مونږ د خدای هیر کړو چې الله په مونږ څومره لوی احسان کړی دی. دا احسان دا د نه هېرېدو والا احسان دی. یو احسان دی احسان ته نه رسي. د مولا انعامات ډیر دي، خو د هغه په تمامو انعاماتو کې چې لوی انعام دی او لوی فضل دی او لوی کرم دی د الله په مونږ باندې، هغه د سرور کونین د ذات په شکل کې دی. مونږ ته په فخر دی، مونږ چې په دې خپل زندګۍ نظر ور واچو په دا خپل ژوند باندې چې مونږ نظر ور واچو، تاسو خو به په دې پوهېږئ نو هر سړی دا وایي چې یاره زه خو ډېر کمزور یم، زه دا وایم زه ډېر کمزور یم. تاسو به هم دا وایئ
چې موږ ډیر کمزوري یو هغه لوی ورځې د پاره مسر سودا نشته دی عبادت چې کم سیز اهم ګرځولې دی چې د حلال او د حرام تمیز شي دا خو تقریبا ختم شوه دی د دین اسلام چې کم اړخونه دي هغه خروج تر ورځ د معاشرې نه داسې پسېډ روان دي پخوا به انسان د کوره مرور شلا بړو یا د نارینه په شکل کې یا د زنانه په شکل کې بلا تشبیه بلا تمثیل بلا مثل و بلا مثال داسې د دین اسلام حیا او محبت او صداقت دا زموږ نرور و مروریږي روان دی ولی دا لوی دولت دی او د دې لوی دولت ساتنه چې کوم خلکو کوله نو معاشره په باندې ښایسته وه معاشرې په فخر کو په کوم ځمکو چې هغه ګرځېدلي هغې ځمکې ته ځمکه نه رسي کومه زمانه کې چې هغوی ساه اخیستې ده او ساه یې پرېښې ده هغې زمانو ته زمانې نه رسیږي هغې دور ته دوران نه رسی ادوار هغې ته نه رسی ښایسته وختونه و خو په څه شي ښایسته و د قرآن کریم په تعلیم باندې صحابو کې څوک انجینیر و صحابو کې انجینیر څوک و میډیکل سپیشلسټ پکې څوک و د جاز پائلٹ پکې څوک و سروے والا پکې څوک و سائنسدان پکې څوک و ولی مطلب ته متوجه یې دا واړه سیزونه دي دا د صحابو مخې ته आवाज بیا مرانغه دا واړه سیزونه د دې اس حیثیت نشته اس حیثیت څه حیثیت نشته انجینیر څه ته وایي که په باباجي کلي کې یو انجینیر پیدا کی زبرته په یهودو کې 10 کروڑه انجینیران پیدا کړم ٹھیک نه ده که ته یو پایلټ تیارې یهودیان 10 لکه پایلټان تیارې دا کمال نه دی دا فن دی دا هندو زده کوي سکھ هم زده کوي یهودي هم زده کوي مسلمان هم زده کوي تا سره څه شی دی تا سره کومه سودا ده اصل سیز کم دی اصل سیز ټوله دنیا کې نن به په کروڑونو کتابونه پڑھاویږي د خلکو بشي به وطناس وي خو د ټولو نه زیات نظر په ټوله دنیا کې چې په یو کتاب نن نظر پریوزي ان هغه کتاب قرآن مجید دی ګورئ د دې زمانه دا شيوخ چې موږ تاسو ته شیخ القرآن وایو او دا محمد فهیم سے بیان کو خسته عالم دی ته دنه تاسو کې چې صحابي مقام ته رسیدي شي اواز رانغه خبره کوپلو کې ناس تاسو چرته دا پړاو کړی دي چې شیخ القرآن والحديث شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حاجی محمد ابو بکر صدیق رضی اللہ دا چتا تاسو ردی تاسو وای دي جای ته وای ولی دا وړي خبرې دي تاسو شه دي دا ډېر وړي دي د صحابه مخه ته شي اوسه دا ډېر وړي دي دا دومره وړي خبرې دي د مدینه منوره جانان جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی زد ابراہیم علیہ السلام دعائے ماں او دا عیسیٰ علیہ السلام زیر ماں
ابراہیم علیہ السلام دعا غواړي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب. یا اللہ اے مولا کریمہ زما پا اولاد کی یو رسول اولے گا. رسول ورکوٹ منصب دے لوے منصب دے. آواز بیا امرانا گئے لوے منصب دے. رسول کار ورکوٹ کار کا غٹ کار بوی دا سیدہ کنا تا تو چمالا جواب را کوئی زباق خلقو تا دعا کون گورے مانا بخا پکے گئے نا خواہ او دخ پختو کی تپوس گو ما پختو کی با جواب را کوئی خواہ کہ انگلیش کے میٹھے کے کیوں گے بیا ما جواب مرا کوئی تب وہ چیزوں کو دے میدار رڑے مزو کو صفا پا پختو پوئے گا. رسول چی کم کار کے یخا اڑ کے کاروی کا غٹ کاروی اس رسول چراوی دنیا تلاغا سر روڑی اے بی سی روڑی کا الف لام میم روڑی معلوم دا شوا چه دا فیزکس دا بایو کیمسٹری پدے بارا خوبا بوئی گئے پدے کی چکم ٹک استعمالی گی او دغا میث پہ بانی استعمالی گی دا تمام کتابوں نے چھ دا انگلیش و دا بایو دا سینس را واقعی کیمسٹری او الف لام میم سرے ہوتے لے کمتل بدر نہیں شان آواز سمرہ دمینی آواز راگے سمرہ دمینی آواز راگے الف لام میم دا دی دریوٹو کو قدر دیر دے کہ دا بایو کمیسٹریو دا فیزک قدر دیر دے تاسو گوری اتلا چیز کنونو کیوں گوری چیز کنونو کیوں سمرہ لکان ناس کی استاذ پدی جماعت کی سو لکانو قرآن مجید ہوئی دا خود زمون دا خلی خبر دا یار جی پا قرآن میں نما دروغ ہوئے ولی دروغ ہوئے زبا قرآن میں نما پا قرآن تا مین نہیں کتب پا قرآن مین ہوئے نچے سنگا بچے پا احتمام سر اسکول لزی رازی داتے بچے ستا قرآن مجید در آگلے دے سہر چم دی جماعت تا قاری سے ابن بشیر آلے گی نو سر تور سر تے بچہ زناور را خوشے کڑے دے ایسے خوری تھی تو خوبہ سوچ کے کرنا اس ماں تو ادارہ قرآن عزت ہے کہ توہین دے کرنا اور چی سکول لے لے گی یونیفارم بدل کا یونیفارم بدل کا بوٹان پالش کا اور چی جورابی ورزرانی پہ زندگی گرو بازی پہ باندے پجوتو گرزی سارو ماخام تی تاوی گی سکول لچے راگی 50 روپے 100 روپے ورزرائی پہ خبرہ بانے بولشوی اور چی جمعہ تیرا لے گی دس دی طرح پا مخکڑی لکا بے مور و بے پلارا بچے گو رہی چی کلب معاشرہ کی دا سیز ہوئی نن پا ہر کور کے مڑے نشتا خو خفگان شتا ماترے مانے نمانے مخبل خبر واپس واگستا پا ہر کور کے مڑے نشتا خفگی کی خوبانا مشران مانا خفنشے مشران نگورے مافی غوار مشران نیادو مشران گو رے خفن شد ما مشرانی ما دا خپلو پلارانو پزی اخکاری رشتیا بوئے چی خودی دا نرادائشی دا ستاسو سترگو کی چی کم حیاشتا دا حیا اس میں لاوی گی چی چا جواب را کہ خودی دی دوار جہانا خیز کی دا شے میں لاوی گی دا تاسو کی چی مشرانو پلارانو کی کم صداقت اگشتا یو پلار بزمیداری کولا کڑے موتا ناستے ہوئے کڑے پا ایمان ہوئے پا کور کی دانے ختمی دی آواز بیام رانا گئے تا سو بدائی چی دے ماتے کیسے شروع کی زتا دا خیل چی من خراب پسی شروع
دا مونږ وال پسې شو خوړو. تاسو ته پته شته زه تاسو اصل سبب خیم چې معاشره کې خفګان ولې دی. پټرول ګران شو 300 لیټر شو ارزان دي. زما چې 1000 روپۍ لیټر وتا چي او چې دا کم سړی پټرول چې دی د 300 پیړې په دا مخ وای 1000 روپۍ لیټر او 300 پیړې ولې ته خو د پټرول سړی تا خو قرآن سره تعلق نشته. ته خو د قرآن د دومره لرې روانې چې پیژنیم نه. د موبایل سکرین روزانه کولاوې سار او ماښام پې باندې کپړوې. رښتیا وایې چېرته قرآن کریم باندې دې داسې لاس راښکلی دی؟ ما نه خفه نه شئ بیا چې بار دودم بیا مې ښه راکاږئ چې مولوي صاحب داسې رښتیا څوک نه وایي. په قرآن مجید چې د داسې لاس راښکلی دی چې د داسې لیکلو کړی دی او د ما د په ذات د رب قسم وي زما د په ذات د خدای قسم وي متوجه شئ وګرځئ 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 په دې باباجي کلي کې لاړ په دا ټوله دنیا کې وګرځئ تا ته به د قرآن کریم د مخ نه ښایسته مخ بل میلو نه شي. چې داسې کولو که ویې ګورې ورته نو دا زړه ورته هسې مستي وکړي دا سترګې پرې روښانه شي دا دماغ پې تر و تازه شي د الہ العالمین د رحمتونو باران شروع شي. دا خو ته زه قرآن ته ویم دا خو ته د هر چا په غېږ کې پروت یې ګنې ستا لایقه نه ده د هر چا غېږ. د صحابو وینو قرآن نه کتاب جوړ کو دا قید و جهان وینو مبارکو د قرآن نه کتابي شکل جوړ کو ستا په لاس کې درکړو. هغه یو هلک نو نوې څادرې پوګیو او شلېدلې څپلۍ وې. سړی خو خفه کېږي حیرانېږي څادر نوې دی او څپلۍ جي زړې دي. نو ده به دا نوې څادر راواغېست او دا شلېدلې او دا زړې کپړې څپلۍ نه دي دا به یې په همدې مارې سنډلې 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 چوتې لکه شو د پړکه څادر دی نوې څادر ده دا څپلۍ خو دې ختمې دي. وی خپه پې نه شي څپلۍ مې په خپل اغوستې او څادر راته د پلار نه پاتې دی. څادر راته جي دا راته د پلار نه پاتې دی. د داسې حیثیت نشته دی د ما د پیزار جوګن د ما د پلار نه پاتې شوی څادر دا د ما د پیزار جوګن دی. تا ته قرآن د سرور کونین نه پاتې دی. رښتیا رښتیا ووایې ستاسو د بیبي پرده ډېره ده که د صحابو د بیبیانو پرده ډېره وه؟ اوس چې چا جواب راکړه خدای دې دواړه جهان ښایسته کړي. او بیا د صحابو د بیبیانو پرده مضبوطه وه که د عایشې بیبي پرده مضبوطه وه؟ های 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 راځئ ګلونو واورئ قرآن کریم لږ راواخلئ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تسمر دران کتلی دی. ابراہیم علیہ السلام دعا غواری یا اللہ دما پا اولاد کی داسیوں رسول لے گا یتلو علیہم آیاتک چاگئی تشعرو لگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ABCD دوارا میں پخوگ آواز ہوئی آواز رانا گئے ABCD بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم خو لگے دا ABC کی ثواب سمرہ دے الف لام میم سمانا اللہ پوئی گی دا اللہ پیغمبر پوئی گی APPLE ایپل منی سیم
د خوراک شی APPLE ایپل منی سیب رشتیا وایا DONKY ډنکی منا ګدا دلته سوی الف لام میم آقا مولا فرمای MS پټی والا ما ته متوجه شه ټوپۍ والا ما ته به ګورې خپکې کې بنا که طبیعت برابر نی کورته دا نسوا ما ته متوجه شه خپلو کې ګپ نه منم پټکې چې په سر کړې داسې کېږي چې خلک نه ناسې چل زده کړي زما طبیعت ډېر نازک دی داسې کېږي چې خلک نه د ناستې چل زده کړي ځکه خو دین اسلام تباه شو که نه ځکه خو خبره دې ته راورسېده که نه خیر دې ما ته داسې ګوري لکه چې سړی کور ته کښېني او په پلیټ کې راته غوښه پرته وي او څنګه د په هغې دا سترګې داسې بکې روښي چې دا په پوټې رانه بل څوک وانلي داسې ما ته ګوره چې د مولانا صاحب ته داسې په مینه زه م وګورم لغونتې معاشره ولې خرابه شوه معاشرې کې دا څیز موجود دی د قرآن قدر نشته د قرآن عزت نشته د قرآن احترام نشته خو چې ګورې د مسلمان په مخې را باندې کړي دي خو چې ګورې فلسطینیان یې رایسار کړي دي خو چې ګورې چشنیا والا یې رایسار کړي دي خو چې ګورې افغانستان والا یې رایسار کړي دي خو چې ګورې کشمیریان یې رایسار کړي دي چا رایسار کړو د سرور کونین امتی تا گورا علامہ اقبال سے فرمائی او معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر 342 صحابہ کرام دی 342 اور تاجدار حرم میدان توبہ جی اور 342 کسانوں کے 2 صحابہ واپس شوی دی عثمان غنی رضی اللہ تعالی بی بی بیمار ودا قید و جہان صاحب ذات گئی ہوا هغه حضور مبارک واپس کړی لاشه زما بچی بیمار ده او چې حضور واپس کړو لور وفات شوی و دین اسلام دا غواړي کسان سودي توري سو کسانو سره سره چې په سړی وال کې کسانو سره توري سووي اتو کسانو سره سو سره اتو کسانو سره تری وي متوجه ہے او باقی چې دي چا سره چوکا چا سره لخته چا سره تیګه چا سره سشه او چا سره سشه اسی دا پیغمبر چې داسې صحابه د میدان توبه سي نو پیغمبر ورکوټه کار کوي هوا دانغه پیغمبر په سوچ کار کوي اگر طرف تا 1000 کم و بیش فوج دے دا ابو سفیان 1000 فوج ہر یو سڑی سر تورا ہر یو سڑی سر نیزا ہر یو سڑی سر غشیلندہ 1000 کسان با اسلحہ اور صحابہ کرام بدشپی کجوری خوڑی کجوری ولسم پاتلسم دے یا ولسم دا رمضان شریف باندے دا بدر غزا شوی دا صحابه شپاله سورت روجنی ولی وا سورت اگر طرف تا کافران دا شپی جنیم نا صحابه کرام دی طرف تا کجور سره ټیم پاس کئی اخو ابو سفیان خپل لخکریان د پر روزانه یو اوخ حلالي واخه سربي واخه په باندې خوري چې سبا د دمټو کی طاقت ډیر چې میدان توزی او دلته د سرور کولین صحابه سره هغه خلق دي چې نهر نهور دي او اتتوري دي ور سره لاس کې او په دې دوران کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ زما په خبر خو بخپنه زما تفکر ګوره سم جنگ ګوره خپکهږي بنا سعد رضی الله تعالی عنہ د مدینه منوره جانا لراغه محبوبا یو دل بیا محبوبا
صحابه کرام د بدر غزا راغلیو خو زما یو ورور دی ډېر ماشوم دی ورکوټی دی بغیر د پلار د اجازت نه بغیر د مور د اجازت نه هغه دی پټ راغلی دی تاسو نه ځان پټ ساتلی دی د بدر د میدان په غاړه ناست دی انتظار کوي چې کله میدان ګرمیږي زبم د سرور کونین سر میدان ته کوزیږم د مدینه منورې شادان دي نه تبوز کی سلام ایدا یا رسول الله عمیر حمیدا حضور مبارک آواز کو عمیر بچے عمیر چ آواز اور چې ماته حضور بچے ہوئے بس داغه نه اطراف وال او چې سکندونه تیرېده ته حضور مخې ته ودرېده تاجدار حرم ته فرمایل بچے سشیلا راغلے میدان تک کوزیږم تاجدار حرم ته فرمایل بچیا ته ډیر ورکوټ ہے یا رسول اللہ دے کی شک نشتے چیز ورکوٹ ہے مہا خود ایمان او جذبہ او محبت میں زوانی طرح سے دلے دے ایمان او جذبہ او عشق او محبت میں زوانی طرح سے دلے دے او زمادی رور دا تحالوی کوئی بچے تو ورکوٹ ہے نہیں تدیرو سر ادرے کا چت سمرہ دے سمرہ دے او میں راگے دخبل رور سر سعد ابن ابی وقاص سر ادری گی دچے کل دخبل رور سر ادری دلو دا پوندی شاعت اچھتے کی دا پوندی شاعتا اما پا خبر بیا پونش پہ لپا پنجو ادرے دو او دا سینه بار تا رو بستا د مدینه منورې جانان زماو د هائی کی بلل ډیر فرق وی خیر دے زبدی خپل رول په پرزول ورشما کدارور میں رو غرزولو بیا پا میدان کی جنگی گما او کروی غرزولو ما محبوب واپس بکور تزما او ما شبو تاجدار حرم چی ساتو کت بی حضور ما تیرا پریدا او پهلوان سړی و جی سعد ابن ابي وقاص تاسو ته پته شته چې دا څوک دی سعد ابن ابي وقاص د احد په میدان کې تاجدار حرم خپل شاته ودرولې دی 300 غشي د سعد ابن ابي وقاص سره عقائد دو جہان لور کسی محبوب تاسو دا ما شاتو در کی مخامخ کافران ولار دی تاسو با یو غشه مال را کوئی او زبه دا کافرانو پترفولم او محبوب تاسو دا ما شاتو در گئی دنن د خپل سینې نه ډال جوړوم د ګورم چې کم غشه د ما په محبوب باندې نن لګي اواز وی راغی سبحان الله گورم چې کم غشه زما په محبوب لگی د مدینه منورې جانان شاتو درولو
سعد رضی اللہ تعالی عنہ یو یو غشے د مدینی منور جانان راخلی سعد لے ورکی متوجی ہے آواز رانا گئے متوجی ہے یو یو غشے راخلی او سعد ابن ابی وقاص لے ورکی سے وتسعدا لبیک یا رسول اللہ تمامور و پلار لتا نلوگے شاہ حضور علیہ السلام خپل صحابی تی سعادا دا محمد مور و پلار لتا نلوگے شاہ تولو صلی اللہ خلقو کنو آواز رانا گئے خلقو کنا سعد رضی اللہ تعالیٰ فرمائی اگر صحابیم کہ دا احد با میدان کے تاجدار حرم درس وکارتا ما تخپل مور و پلار قربان کری دی ارادی دا مدینی منوری دا جانان شرقان ووری دا مدینی منوری جانان دوارا رونپ پرزول وروستل زمکہ گرم شوی دا اور دوارا رونا جی آواز رانا گئے جی اس کو چیزمکہ گرم شی نر سرے اغدے چی دا کوٹے گٹ تزانو رسی نر سرے اغدے زمان پا خبر ہے پوئی نشوے کوٹے گٹ تزانو رسی ایمان در کشتا غیرت در کشتا ایمان کا تو خان دے تو بہو جاڑے چې دا ما سره سکیږي د مسلمانانو سره کوم لوبه روانه ده د ما مسلمان بیده چې د ما میندې خویندې د یهودو په لاس کې بس مکه راښکې شي په کمسو کې ولا لاسونه شولې دي ته نه دردېږي تاله د شپې خوب څنګه درځي ته څنګه په مړه خېټه باندې شپږ شپږ روټۍ خورې درد نشته چشے نشتا عقید و جہان فرمائی دا ٹول مسلمانانو مثال دا یو جسم دے چی پا غاق دے درد راشی دشبی بودشی آواز رانا گئے اور نن پا مسلمانانو لوبی کی گی اور ستا ودن و رست رو دا زیادی گی وجہ صدا دا دا ایمان کمزوری دا اللہ دے دمو پہاڑ رحمو کے امین پہ ہوا ہے کہ ما خبر دے شاخوہ کے امین پہ ہوا ہے اللہ مدین و دنیا خیستا کا دوار رونا پر ظلمان ورغلل سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چکل داخ برور بدی لاسنو کی لاسنو ورغلل نو ساس فظلمیو غٹ غٹ لاسنو او عمر چو دے ورکوٹی دا چی وارا وارا دا چی دا وارا لاسنو پر لاسنو وراخ قدان تکا نروچتے کو وی سعدا ما تزور مخایا ما تزور مخایا کہ رشتیا پا دی پیغمبر بانے میں نے اور رشتیا دی پا دی ایمان روڑے اور رشتیا در بانے دے گرانی ما تنند محمد رسول اللہ پا خاطر زان رو غرزوا کہ رشتیا در بانے محمد رسول اللہ گرانی اور دا خاطر در بانے دیری مادر محمد رسول اللہ پا خاطر زان روا شوا ما تو د سرور کونین په خاطر ځان لو غرزو د حضور خاطر خو بیا ډیر دی کنه ټول وای ډیر دی سعد رضی الله تعالی عنہ حضور ته ځان راو هغه خپل ورا کشر بشي رو ته ځان راو غرزو لاړ د بدر میدان تو وتل او ما ګل دی چې د مدینی منورې په جانان باندې قربان شلو د بدر غزا دا
314 کسان دی په د لارې نه واپس شوي دي. 311 پاتې دي، اتو کسانو سره تورې دي، نور خالی لاس راغلي دي. د بدر په میدان کې چې سرور کونین دي صحابه کرامو ته وکتل، لاړ خپلې خیمې ته ورننوتلو، تشریف یې وړلو، د الله په حضور کې سر مبارک خود کریمه مولا ته ډېر رحیمې، ته ډېر کریمې، زمانہ ګر چاپیره صحابو ته وګوره، دې سره توري نشتا، دې سره ډال نشتا، دې سره وصله نشتا، خو مولا ته په عالم خر ته پته ده. ګوره ادریس او دیاله دا ټول د قرآن حافظان دي، دا ادریس او دیاله چې تر دغه ټیمه څومره قرآن نازل شوی و په سندو هجرۍ پورې، دا 314 شمارو کې دا ټول د قرآن حافظان دي. که دا دې رانه واخیسته ستا د قرآن د تلاوت والا به څوک پاتې نشي. دا اللہ رحمت پہ جوش کے راغے، آواز مین رانغے، دا اللہ رحمت پہ جوش کے راغے، رب العزال جل جلالو وہ رولے گلا. أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. اے محبوب دی تو آیا کہ رب العزال فرمائی کہ آیا دستاسو پر 300,000 فرشتو امداد نکم. آواز رانا گئے جی نو 311 دیو او 3,000 اللہ ملائک رولے گل. آواز محبت رانا گئے. اور آدھے گلن ہو رہی 314 کسانو 311 کسانو 1,000 کافرانو لشکست ورکړلو. داغه وجه دا و چې داغه قرآن په سینه کې او زما ستا قرآن د جیبې د پاسه پروت دی. داغه مړی نښکته شوی و شپرات کبر شانکار دے نا شانکار دے اندہ سکار دے. یو نیم عرب مسلمان تا گورو وال خوری ہے، یو نیم عرب مسلمان دے او خلق پیرا باندی کری دی. والے او معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کله چې قرآن معاشرې نه وته معاشره تباه ده. ووایه تباه ده. کله چې د قرآن عظمت د معاشرې نه وته معاشره تباه ده. کله چې د قرآن کریم رڼا د معاشرې نه وته معاشره کې توره تیاره ده. چې څه دي هغه په دې قرآن کې دي. زه دې سپین ږیرو ته وایم چې دا خپل مسیح قرآن ته کېنوئ. زه دې پلارانو ته وایم چې دا خپل بشي قرآن ته کېنوئ. کم از کم که تا نه دی ویلې او په دې مسجد قرآن وي نو په ورځ د قیامت په دې دا نسې د لاسه نیسي او ځان سره به دې جنت ته داخلوي. دا نسخه به دې ځان سره راکاږي چې راځه بابا، راځه بابا زه ستا نسخه یم، ما قرآن ویلی دی
او تاجدار حرم ما سره وعده کړی په دنیا کې چې دې به د خپل د خاندان د لسو کسانو شفاعت کوي. بابا راځه چې اول خو تازه سره جنت ته بوزم. رب کریم دې ستاسو دین او دنیا خیسته کی. امین اوه. الله مسره زما دواړه جهان خیسته کا. اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ نم خدا بابا جی پکلی یادی کی خدا بابا جی اثرات پکی نشته دے. بابا جی پس یاد ہے داغه بس کال کو کار بے کو زمینداری بے کولا ٹریکٹر بے چلو آواز آنے بابا جی بس کول آواز رانا گئے اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ ذکر درب ہرد میں کواد زڑا زنگ دی پریبیا آیا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا بندہ اللہ یا لفظ دا کنیے دا تمام جہان پیدا کرلو دا یوم ٹید خورون خیستا انسان پیدا کرلو خیستا انسان پیدا یائی ورلا ورکلا دا ایمار کلی شرمایا ہاگا گل شکلان در نشرمیگی آغا حسن خوبان در نشرمیگی چی دناز خندا دی راشی پسرو لبو جلت نکردوان در نشرمیگی چی دی زلفی چی دی زلفی چی دی زلفی چدی زلفی چدی زلفی چدی زلفی چد شاہ محبوب کا سبحان اللہ وائیں اور نور ماتا نیغ نیغ گولی دکا چیچت انسان منو دیلی دلے چدی زلفی چدی زلفی چدی زلفی چدی زلفی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ چد زلفی بجبن کالخوریشی مخدول کنعان در نشرمیگی زدزار شما سدیزار شمد تور سترگ یارا چه دسترگ خاوندان در نشرمیگی اے چی بسر دی تاعت ختم نبوت کرو دزڑ سر مرسلان در نشرمیگی پوڑائے جب جستا سنا صفت کری دا حسین سی زبان در نشرمیگی وسردار نبی کلا بدر زمان سردار نبی سردار نبی کلا بدر زمان سردار نبی زما پزڑستا در روزی ارمان سردار نبی و سردار نبی مرتبہ لری بلندائے
दरब पदर की कदर मरदा मौला दिकड़ी पखर आल किसी बतना सरदार नबी वसर सरदार नबी मुक़द्दस कि तू नबियाना है दबरस्ताश मुक़्तदियाना है तशवी इमाम दर पसी उधरी दिल जम पजड़स्ता दरौज़ी अरमान सरदार नबी व सरदार नबी चा अरमान दगा वाई नूर पाराम के निखल कोलौन किम दब तक खे चेता कष्टा पमरान उनु वीडियो मखा मखने का कि बाबा जी की तरह तावी के व सरदार नबी कला बदर जमा सर लाल लिपुरता पास असमानता ब्यादा असमान ला मकानता कड़ी दिता दा बकल्ला सर राजना सर जम पजड़स्ता दरौज़ी अरमान सरदार नबी लारस्ताई कुली रोज़ीता वलावेस्ता कुली जंगलीता तुलो है सरदार नबी लारस्ताई कुली रोज़ीता वलावेस्ता कुली जंगलीता लुस्ते पता में दिल दुरूद सलाम ला सरदार नबी वसर सम पजड़स्ता दरौज़ी अरमान ला वसरदार नबी कल्ला बदर जमान मोहम्मद शफी कौमर माना दमदीनी खिस्त जाना औज़म यादीगी स्तासु यादीगी दचा यादीगी ज़ड़ती सबरीगी कलहीरीगी जमयादीगी मदीनी दा बख्शेलुला सरदार नबी वसर जम पजड़स्ता दरौज़ी राज़ी मलाइका दीदन तद जानान राज़ी मलाइका दगा शान गुरु लो राज़ी मलाइका
दा आमिनी पकुर बली की चरागान राजी मलाइका दीदन तद जानान राजी मलाइका दीदन तद जानान और दा आमिनी पकुर बली की चरागान राजी मलाइका दीदन तद जानान राजी दमकी खार खार रड़ा शो पैदा दगलू शहीन शाशो पैदा दगलू शहीन ओ बखरा बेदार शदहा शमद खानदान राधी मलाइका दीदन तद जानान राजी मलाइका दीदन तद जानान राजी मलाइका हर तरफ तरफ नूर जलवी शुई वही दमर हबाज किनारे श्वे दमर आओ तशरीफ रौड़ी दमकी खार तकदर दान राधी मलाइका दामिनी पकुर बली की चरागान राजी मलाइका बीबी मरियम बीबी हवार आगला हम आसिया बीबी सारा आगला हम आसिया बीबी सारा और दामिनी की तराजीन वरदासमान राजी मलाइका राजी मलाइका दीदन तद जानान राजी मलाइका दीदन तद जानान औ दामिनी पकुर बली की चरागान राजी मलाइका दीदन तद जानान राजी मलाइका योदल में प्यावा है राजी मलाइका और बाहर तरफ तरफ मुबारक बाहर तरफ तरफ मुबारक मक्का असमान की खुशहाल मक्का असमान और दिल दियात खुशहाल दीदा हुजूर तुर गुलामान राधी मलाइका दीदन तद जानान राजी राजी मलाइका दीदन तद जानान बीबी मरियम बीबी हमारा अगला हम आसिया बीबी सारा अगला हम आसिया बीबी और आमिनी की तराजीन वरदासमान राजी मलाइका राजी मलाइका दा अब्दुल्लाह दस्तूर गुतुर रागे दा आमिनी दजड़ टकुर रागे ओ हसीन अस्ताखुले हुजूर रागे ओ हसीन
استغفله دباك الله دلوري لو يشو إحسان ربي ملائكة جدن تدجانان راسي ملائكة جدن تدجانان درود شریف हुए اللهم صل على سيدنا و مولانا